هند له افغانستان سره د طبي او خوراکي توکو مرستې کوي. هند غواړي افغانستان ته د هوایي دهلیز له لارې خوراکي او طبیعي مرستې راوارد کړي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي افغانستان سره په اوسنۍ کرونایي وضعیت کې د خوراکي توکو، درملو او طبي سامان آلاتو مرستې ژمنه کړې. نوموړي د ژمنه افغانستان کې د هند سفیر ویني کومار سره پرون د ویډیوي کال له لارې کړې دي. د هند له لوري به ډیر ژر افغانستان ته د هوایي دهلیز له لارې د خوراکي توکو، درملو او طبي آلاتو چوب راورسیږي. هند د افغانستان سره یو له هغو دوستو هیوادونو دی چې تل یې په سختو حالاتو کې ورسره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي. بل لوري په افغانستان کې د برټانیا سفیري الیس بلیک هم افغانستان سره د کرونا ضد مبارزه کې د مرستې ټټر وهلی او ویلي دي چې د افغانستان هر راز مرستې او لاسنیوي ته چمتو دي. اوس مهال د کرونا وایرسو د خپرېدو له امله نړۍ له اقتصادي بحران سره مخ ده او په ځانګړې توګه د بېوزلو هیوادونو وګړي ان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. په ورته مهال افغانستان ته هم د کرونا وایرسو په رارسېدو سره د خوراکي او لومړنیو اړتیا وړ توکي بیې لوړې شوي دي. که څه هم حکومت پر وړاندې اقدام وکړ، خو بیا هم د هټیوالو له لوري د خوراکي توکو بیې له لوړېدو وروسته ډېرې نه دي ټیټې شوي. د کرونا وایرسو د مخنیوي په موخه هیواد د یو شمېر لوی او واړه ښارونه قرنطین شوي او د ګڼې ګوڼې او تګ راتګ پر ځایونو بندیز لګېدلی دی. خو یو شمېر بېوزله هیوادوال چې د ورځې د کار له مخې خپلو اولادونو ته د سبا بېګا ډوډۍ پیدا کوي اندېښمن دي او وایي چې خوراکي توکي نه لري او نشي کولی پر کور کینی. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ولایتي ادارو له لوري د کرونا فنډ مرستندویه صندوقونه جوړ شوي چې ناچارو هیوادوالو سره په مرستې وشي. ملګرو، دا چمتو شوي معلومات د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.